الله اکبر بسم الله موږ لپاره ډېر دردونکی یو خاصه ویره ده دا موږ دی قیامت علامې په شان یو علامه و د ډبر د وجې نه راکوشي دې لاندې خوړونو کې اوسېږي همدا اوس په داسې یو ځای کې قرار لرم چې یو کور درته ښایمه چې د بهر نه دا ډېر روغ کور ښکاري بسم الله د دې کلا اوسېدونکي له دې ځای څخه بهر شوي دي دې کور کې یو خاصه ویره ده او هغه ویره دا ده چې دا کور هره شیبه راخطا کیدای شي تاسې وګورئ دا یې دلته د دې لپاره کړی که چېرته ضرورت شي نو د رڼا په توګه به ترې ګټه واخلي د دغه کلي د هر کور کیسه همداسې ده او هر درس د یوې ویرې کیسه کوي خو داسې و چې کله د اولنی ټکان وشو په هغې پسې وروسته بیا مسلسل ټکانونه او ټکانونه نو موږ ماشومان راویستل بهر ته د دغې ډېرو ټکانونو د لاسه زموږ زنانه چې دی زوبتیا حالت ته لاړلې موږ لپاره ډېر دردونکي زلزله کې تا څوک پلار دا کور چا دی دغه کور دا کور موږ دی دا څه شي خراب کړی نازنجي دی د سنځو د کلي کیسه مو واورېدله مونږه کافي یو ساعت مزل وکړ او اوس د چمبړک کلي ته راغلي یو يوم يكون الناس كالفراش المبثوث دا فرم کې رڼاګانې ولته یک شم دا چاونه کلي دا ټول بشونه لاندې بشونه ټول مات دي نن سبا هغه اوله شپې زلزلې مات کړی دی ټول یې داسې کړی دی او باز پرې موږ ګډ شو او نور ته چې شته دی او نور ته څه ولي وختاً ډېر دغه کور بیخي له منځه تللی دی یعنې ډېر سخت حالات دلته دی یعنې دغه ژوند که تاسې وګورئ دغه ځای کې خلک ژوند کوي د غالونه واخلې د هر څه ته ضرورت دی نو د کوټو بشونه مات دي وروره دیوالونه یې مات دي او ډېر مشکلونه او ډېر تکلیفونو سره مخ شوي الله د مرګ نه بچ کړي پاس یو 3-4 غره دي چې په دې کې واوره سوې ده همدا اوس او هوا پکې نهایت ډېره سړه ده کوچني ماشومان دي چې دوی نه بوټونه لري نه کورتۍ لري او نه داسې ګرمې کمپالې څه لري چې دوی واخلي څومره ډار شوی او ته څومره ډار شوی دغه ډار ویرې لپاره زلزله کې درته څوک ډېر یاد شو مور که پلار او بابا دې چیرته دی هغه مړه شوی دی من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس له چمبړک څخه بصتلې کلي ته راغلو او دلته ګورو چې زلزلې څومره کورونه وران کړي دي ټول ماشومان په خاورو کې پراته او ټول کورونه چې دي اکثریت کورونه راغورځېدلي دلته ډېر سخت زیان خلکو ته رسېدلی دی اساسي مشکلات دي د خلکو چې بالکل تر اوسه پورې د کیمرې مخ ته چا ویلي نه دي خو باید هغه اساسي کارونه چې دی هغه دوی ته ترسره شي تر ټولو خطرناکه خبره چې دلته موږ احساس کړه هغه د دغه غر څخه د لویو ډبرو راپاس غره کې چې لوګی وینئ دلته یې اور اچولی اوس یو چاودنه کېږي الله اکبر دا ډبرې چې چاودل کېږي دا تیږې ماتېږي او دا د پرې کلي غټ کلي روان دي کورونه هر څه له منځه وړي څاروي حیوانات هر څه د دغه غږه یو ځل په اذیت کې دي چیغې او فریاد کوي
د دې شاته غټ درد اوښتی دی. زلزلې نه عادي خو نور وخوځېدل، نور هم خوځېږي، روزانه زلزلې دي. تاسو به لیدلی چې موږ د انفجار او دغه ورکوو، دا ماده وو ښکته موږ ته ډېر خطر دی. د کورونو ته کورونو کې څوک نشته دی. نو موږ د زلزلې د وجې نه او د ډبر د وجې نه راکوشي د لاندې خولونو کې اوسېږو. زیات زیانمن په دې شو چې دا غر خو تاسو وینئ چې لکه د زلزلو په وخت کې دا ډبرې دغه شوې بې ځایه شوې او دغه ګټې چې دي لکه ډېرې زیاتې غټې دي. درنو لیدونکو د ګړنګل سوري غاړه د رزګل کلی هغه کلی چې همدا د ډبرو کیسه لري او له هغه غره څخه دغه غټې غټې ډبرې راخطا شوي دي، مګر هېچا د دې لپاره داسې تدابیر ونه نیول چې یا استنادي دیوال ورته ترتیب کړي یا هغه ډبرې په نښه کړي چې کوچنۍ کوچنۍ کړي او دوی له دې شار څخه په امان کړي.